لیوانو فیصله دا ده یا ځان له سره تیر و یا معراج د ارمانونو. رنګي کوتل د سیاسي ډالو مشرانو و انتهایی د برندو د بیدارو سترګو ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دومره ډېرې ښکلې خبرې وکړې چې ما به نمبر په نمبر ویل چې آخر زه به څه ووایم، خو همدغه وایم چې ګوره په خپل حد کې اوسه، په خپله دایره کې اوسه. و دا خلک د دغې خبرې اعلان دی او ثبوت دی او دا همدغې خبرې ته راوتلي چې د دغې خبرې اعلان کوي چې خاطر شنواری نه هر افریده یې د مړ کړی، هر شینواری یې د مړ کړی، هر ملاګوری یې د مړ کړی او هر شینمانه یې د مړ کړی. دا هیڅ مطلب دا دی چې انصاف نه دی چې ته یو سړی ګرفتار کړي، خو هغه ته مطلب دا دی چې بیا په ټارچر سیل کې د مرګ سزا ورکوي. هرګز نه، دا ماورای عدالت قتل عام دی. د عدالت نه هټ کر به وژنې، د عدالت و د دنیا و د ملک و د پاکستان نشته چې ته ما په تیاره کې وژنې، ته ما په شپه کې وژنې او ته ما په ټرچر سیل کې وژنې. د ما عزتمندو، ما مخکې هم که دلته خبره کړې، د تاسو په جذبه او نن بیا هم د تاسو په جذبه باندې خبره کوم چې حکومته ځان په دا خبره باندې پوه کړه. خو دا چې دا قوم مطالبه کوي دا اصولي او جایزه خبره ده. زه زیاتي غوښتنه دا کوم چې د خاطر د مرګ چې ماورای عدالت قتل دی د دغه جوډیشري انکوایري وشي. زه د ملنګانو غوندې خبرې نه کوم. جوډیشري انکوایري مقرر کا او بیا چیف جسټس ته دا خبره کول غواړم چاره انصاف داویدارو سوموټو واخله په دا خبره کې. چیف جسټس صاحب سوموټو اکشن واخله او پوښتنه وکړه که د یوې علاقې و د یوه وطن نو په باره کې سوموټو اکشن اخلي، نو زه هم پاکستانی یم، زه هم د دغه وطن بچی یم، زه هم د دغې خاورې وینه یم. لہذا سوموټو اکشن واخله. شپېږمه ورځ ده و زه به تاله دیر درومم. نه کمانډر صاحب خپل فرض پوره که، جرګه ته راولېږه. زه تاله جرګوله نه دیر درومم. ځان په دا خبره باندې پوه که دا قوم دی، که ته په حکومت کې ناست دی نو دا قوم دی. خو خان صاحب ډېر په احترام سره وزیر اعظم صاحب چې دا بچی ستا د دغه قوم بچی دی، لہذا ته دغه خبرې نوټس واخله. و دلته به ډېر انټیلیجنس ادارو والا ویلاوي قمر باجوه صاحب ته دغه خبرې نوټس واخله. دا د لوړګي کنډو یو غټ تاریخ لري و د دغه د برندې سترګې ځوانان چې دا ډېر بیدار خلک دي. شاعر وایي چې که ظالم وې ژبه غوڅه کړه تېره شوه، که ظالم وې ژبه غوڅه کړه تېره شوه، او ژبه هسې هم تېره وه لا خوږه شوه. او که پښتون وي نو غوږونه یې خپل پرېږدي، که پښتون وي نو غوږونه یې خپل پرېږدي چې زما کیسه توده نه شوه، سړه نه شوه، توده شوه. زما عزتمندو، دا جنګ چې دی د حق و انصاف جنګ، دا ټول سیاسي خلک، دا ټول سپینګیري، دا ټول ځوانان دغې ته ویلاړ دي. اقبال یہی چې قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.